د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال غزني کې غونډې ته د وینا په مهال چې سیمه ییزو مسؤلینو هم پکې برخه درلوده وویل چې اسلامي امارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کې جدي دی. د مخنیوي ترڅنګ تر اوسه پورې د 4,000 معتادینو درملنه کړې ده. یو کال کې تقریبا 4,000 معتادین اسلامي امارت راټول کړي دي، تداوی یې په کړې ده، د جوړېدو وروسته یې خپلو کورو ته استولي دي. نوموړي د خبرو په مهال له ولایتي چارواکو وغوښتل چې د نشه یي توکو د کرکیلې او کاروبار د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. د مسؤلینو څخه زموږ دا تقاضا ده چې هغه په ولسوالیو کې د امنیه قومندانان دي، ولسوالان دي او زموږ د ولایت په سطح چې کوم عمومي مشران دي، د دوی هم دا تقاضا ده چې په دې سلسله کې د زموږ سره خاص ډول همکاري وکړي. د نشه یي توکو د مخنیوي په پاره بلل شوې غونډې ته دیني علماو راغلي پلاوي ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې د روږدو کسانو د درملنې ترڅنګ دې د دغو توکو اصلي ریښې وچې کړي. منبع شما باید قطع کنه، از سرچینه باید قطع شي، از سرچینه باید قطع سلسله. په همدې غونډه کې بیا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي وایي په دې برخه کې هم کوټلې ګامونه اخیستي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د محترم معیت د هلو ځلو په نتیجه کې په مرکز ولایتو کې 3,900 عملیات ترسره شوي دي چې د دغه په نتیجه کې 4,650 لوی او کوچني قاچاقبران مظنوني نیول شوي. تر نیول کېدو وروسته په مرکز ولایتو کې محاکمو ته د شرعي پرېکړو دپاره سپارل شوي دي. د دې ترڅنګ په غزني ولایت کې هم د اسلامي امارت مجاهدینو د نشه یي توکو ګڼ شمېر کاروباریان نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.